عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا کمالی صحابي امیر المؤمنین د مسلمانانو دویم خلیفہ او په سار منځ کې په سب باندې ولاړ دی او کافر يهودي راغلو هغه په دې شوړکۍ باندې ووهلو. د يهوديانو کار دی، يهوديان اوسم استعمالوي ما او تا پلان د هغه د علما وجني، منبر والا نه پرېږدي، محراب والا نه پرېږدي، سړي زوی په منځ کې نه پرېږدي. خو زمونږ هم ورته ورخطا کېږي. دا قصه د مخکې نه شروع ده. عمر صاحب یې ووهلو، بس چې عمر صاحب په دې باندې پوه شي حالات ډېر سخت خراب دي، بس وفات کېدل. عبدالله ابن عباس ورته راغلل. عبدالله ابن عباس ورته راغلل، یا امیر المؤمنین اسلمت حين كفر الناس، تا په هغه وخت کې اسلام راوړل چې خلکو به کفر کولو، رسول الله ملګرتیا یې نه کوله. وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، او د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سنگر کې په هغه ورځ کې ګرځېدلې، په کومه ورځ کې چې کافران پر رسول الله پسې ګرځېدل چې شهید یې کړي. تا خو د رسول الله نه دفاع کړې ده. وقتلت شهيدا، او اسخلا شهادت په مرګ باندې روانې. ولم يختلف عليك اثنان، او تا داسې بادشاهت کړی دی، داسې مشري دې کړې ده، داسې امیر المؤمنین وي، داسې خلیفة المسلمین وي چې دوه کسان هم ستا په دې بادشاهت باندې مخالف نه وي یو بل سره. ټولو دا ویل چې کمالي بادشاه دی. وتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنك راض، او نبی صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې وفات شوی دی چې د تا نه راضي نو پیغمبر د نه راضي دی، مسلمانان د نه راضي دي، د اسلام ملاتړ یې کړی، د رسول الله څخه ګرځېدلی، اوس شهید دی. ولې جاړې، ولې خفه یې، ولې پریشانه یې ته؟ فقال له اعد مقالتك، دا خبره د بېرته راواړه او بیا دا خبرې وکړه، بیا دا وکړلې. نو فقال المغرور من غررتموه والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من حول المطلع على الله. زما دې په الله قسم وشي زه داسې رب مخې ته روان یم چې د هغې قدر ډېر ګران دی. که چېرته دا نور په کوم ځمکه باندې راخېږي او یا پناه کېږي، دا ټول کائنات را سره وی، دا ټول سره زر او سپین زر را سره وی، نو ما به د الله د احترام دپاره پیش کړی وی، ځکه زه اوس د الله خوا ته روان یم او ما سره هېڅ نشته، تش لاس روان یم. هغه انسان چې جهاد یې کړی، هغه انسان چې شهید دی، هغه انسان چې د رسول الله سره ملګری دی، هغه انسان چې په سخته کې د رسول الله ملاتړ کړی، هغه جاړي، هغه څه د آخرت غم دی او ما سره نشته دی. دا زما بېفکري ده، دا زما ناپوهي ده، او که زه دا یوازې دې خبرې ته ټیک کړم چې ان الله غفور رحیم، نو ممکن چې دا خبره ماله ډېر تاوان وکړي. نو ای مؤمنانو ورونو، ځان ته مې دا خبره ده، او تاسو مؤمنانو مسلمانانو ته هم دا، کشرانو ته هم دا، مشرانو ته وامزولو ته هم، علماو ته هم، امیانو ته هم رب العالمین راضي کوي. آخرت ته تیاری وکړئ، مرګ به خامخا راځي، خامخا په چا یو ورځ مخکې او په چا یو ورځ وروسته، څوک په کور کې او څوک په سفر کې، څوک د مرض نه او څوک بغیر د مرض